خارجي هیوادونو ته یا کفري هیوادونو ته سفر کول دا درې قسمه ضرر لري. یو ضرر شخصي ده، یو د فرهنګ تم ضرر رسوي، بل د دین تم ضرر رسوي. درې قسمه ضرر خامخا دا لري. څوک چې اروپا ته ځي یا امریکا ته ځي، یو ضرر خدا ده چې د شخص ته ډېر زیات ضرر رسیږي. تاسو وینئ په لاره باندې څومره تکلیفونه دی تېروي. داسې حالاتو کې دی ځي لوږه او تنده او پیاده هم دی سفر کوي، دا شانته په سپی هم دی داړول کېږي، بېعزته کېږي هم. څوک چې ونیسي د هغو د طرف نه هم دی بېعزته کېږي. دا ټول ده ته هغه شخصي ضرر ده چې د ده بدن او د ده صحت ته دا میلاو سو. یو ضرر خو یې دا ده. بل فرهنګي ضرر ده، د ده عقیدوي ضرر ده، د ده عقیده ډېره زیاته ورسره خرابېږي. هلته سړی که اوسېږي یا هلته که لاړ شي، اگر که دی خپل فرهنګ که پرېږدي هم نه، خو د بل فرهنګ نه به دی خامخا متاثره کېږي او د بل کوم رسوم او رواجونه چې دي د هغو نه لاندې به دی راځي، بیا به هر څه دی مني. داسې حالت به بیا راځي ځکه چې په خارجي هیوادونو کې خو ازادي ده، فکري ازادي ده. هغوی زنا ته، فحاشي ته، عریاني ته دوی د ازادي نوم ورکوي. دا هر څه به بیا تالته کوي. بیا که سړی د فامیل سره لاړ شي، داسې حالت به هم راځي چې ډېر وخت به سړی خپله مور او خور او لور د دې په غم کې به هم نه وي، دا هم بیا نشي ساتلی. دا هر څه د ده له لاسه بیا چې دا ښکاره خبره ده، که نه تاسو معلومات وکړئ، دا هر څه د ده نه ځي. ګوره د ده فرهنګ ته هم ضرر، د دې نه ما سوا درېیم ضرر د ده دین ته په دې کې زیات ضرر ده. دی چې کله هلته ځي، چې کله دی تابعیت اخلي، اکثره دی په مسلمانانو باندې تهمت لګوي. مسلمانانو تکلیف کړی وم او داسې و داسې و داسې و، تهمت هم ورباندې لګوي، دروغ هم ورته وایي. بعضې وخت کې دی بل مسلمان نه غیر مسلمان هم ځان شو کوي. لکه فتاوای عثماني کې تقي عثماني صاحب لیکلي، ډېر کسان چې هلته لاړ شي بیا داسې وایي چې موږ اسماعیلیان یو، بالکل د اسلام نه ځان لرې ګڼي. د دې په خاطر باندې چې ده ته تابعیت ورکول شي او په داسې لیکلو سره چې څوک ځان ته داسې ولیکي، سړی د اسلام نه وځي، کفر ته ځي. دا څومره لویه صدمه ده د دین ته. دا شانته د دې نه ما سوا بل ضرر دا ده چې هلته باقاعده داسې موسسې دي چې هغه عیسایت ته کار کوي، یهودیت ته کار کوي، هغه په تا باندې کوشش کوي. یو څه وخت خو به تا هلته ووسېږي، خو داسې وخت به راسي چې تا به عیسایت ته واړی یا به د یهودیت ته واړی. ډېر داسې سوي هم دي. زه چې کله هندوستان کې وم، دا دهلي کې یو څه افغانان ول، یو افغاني پخپله ماته قصه کوله، تاجر و. والله وایي داسې افغانان را روان دي په کلونو دلته وایي راځي، میاشت دو میاشتې تېروي خالص د دې په خاطر چې تابعیت د هندوستان واخلي، ځان وایي عیسایي کوي. یو کور وای ورکوي، یو موټر ورکوي، صرف دومره شي باندې ایمان دومره کمزوری سوی. نو دا هم باقاعده هغه د موسسات د دې دپاره دا هم دیني ضرر ده. د دې نه ما سوا هلته بیا تا د مسلمانانو په خلاف باندې دوی راساتي، د تا فکر داسې در جوړوي چې بالکل د اسلام خلاف وي. یو څه وخت خو به دې وساتي، وروسته به دې بېرته د دغه مسلمانانو په خلاف باندې جنګوي او رالیږي به دې. دا ټول ضررونه پکې شته مسلمانه. نو به هر حال کفري هیوادونو ته سفر کول د دې چې کوم حکم د علماو تفصیل داسې کړی، 15 صورته لري. ده 2 صورته جایز دي، یو صورت مستحب ده، یو صورت مکروه ده، یو صورت حرام ده. اول صورت چې هغه جایز ده، کوم صورت ده؟ هغه دا ده که سړی په خپل ملک کې ډارېده چې په ما باندې به ظلم وسي، کوم جرم هم نه یې کړی، خو د ده سره ظلم کېږي او دی په دې باندې ډارېږي، او داسې ملک بل اسلامي ملک هم دی نشي پیدا کولی چې هلته دی لاړ شي پناه واخلي. نو د مجبوریت په خاطر باندې چې ده ته تکلیف رسیږي، په ده باندې ظلم کېږي، دی کولی شي چې کفري هیواد ته سفر وکړي. خو شرطونه لري. شرط هم دا ده چې دی به خپله عملي او علمي زندګي دا به مکمل دی ساتي، دی به د هغه نه متاثره کېږي نه. دا یو صورت. دویم صورت د جواز دا ده، یو سړی د اسلامي هیواد کې اوسېږي، خو ده ته هغه ضروري مواد هغه نه رسېږي، کوم چې د ده ژوند ورباندې تېرېږي، خوراک او څښاک، هغه دی نشي پیدا کولی. داسې حالت ته دی رسېدلی. او بل اسلامي ملک هم داسې نشته چې د کفري ملک په ځای باندې دی هلته لاړ شي. نو په داسې وخت کې هم د ده دپاره جایز ده چې کفري هیواد ته سفر وکړي. دا هم د جواز یو صورت ده. زموږ چې تاسې افغانان چې دي هغه نه ظلم ورباندې کېږي، دا اوس چې روان دي، او اکثره داسې دي چې ښه او باد هم دي، ښه ډوډۍ هم لري، په کور کې هر څه ورته برابر دي، خو بیا هم دی روان. دغه خالص د دې وجې نه ځي چې خلکو کې شهرت پیدا کړي، خالص د دې وجې نه ځي چې خپل قوم او تربور سره مقابله وکړي، ځکه تربور د تر زوی په اروپا کې اوسېږي، دی هم غواړي چې ځان پسې ورسوي. دا یې مقصد وي. د دې دپاره نه چې دلته د تکلیف رسېږي او یا د دې د وجې نه چې دی وږی ده، د دې دپاره د یو هم نه ځي. دا موږ تاسې په خپلو سترګو وینو. دا شانته درېیم صورت هغه مستحب ده، خارجي هیواد ته سفر کول. مثلا په دې نیت باندې سړی ځي
چې هلته کفارو ته اسلام ورسوي، د دین دعوت ورکړي. دا شانته عالم د دې لپاره سفر کوي اروپا ته، امریکا ته، چې خلکو ته مسایل، مسلمانانو ته هلته دیني مسایل وروښایي. نو په داسې صورت کې سفر کول جایز څه بلکې باعث د اجر او د ثواب ده. په دې نیت باندې سړی چې لاړ شي بیا به تا ته خدای پاک اجر او ثواب درکوي. دا دریم صورت ده. نو دوه صورت د جواز دی، یو صورت د استحباب ده. دریم صورت د مکروهوالي ده. مکروه هغه ده چې په عامو حالاتو کې سړی سفر کوي، نه د ته اذیت رسېږي په خپل ملک کې، نه د باندې ظلم کیږي، نه دی ډېر وږی ده، هغه ضروري مواد دی پیدا کولی شي، خو بیا هم دی وایي چې زه ځمه. دغه سفر کول خارج ته دا مکروه ده، د کراهت نه خالي نه ده. څلورم پنځم صورت هغه حرام ده. حرام که چېرته سړی په دې نیت باندې ځي خارج ته، اکثره د موږ تاسې مسلمانان وروڼه ځیم د دې دپاره چې هلته زه لاړ سم تابعیت واخلم او بیا د کفري هیواد تابعیت ته ترجیح ورکوي د خپل تابعیت باندې، او ډېر ورباندې خوشحاله مې افتخاره هم ورباندې کوي، او بیا د کفارو سره ځان هم مشابه کوي. دغسې سفر کول حرام دي، حرام دي، حرام ناجایز. خپل تابعیت د دې نه بل ښه تابعیت په ټوله دنیا کې نشته. نو چې د دې دپاره ځې هلته پروت چې د هغه ملک د اروپا د امریکا تابعیت واخلي او بیا ډېر ورباندې خوشحاله مې او بیا افتخار هم پکې چې دا خو ډېر ښه کار وسو چې دلته ما ته تابعیت راکړه، او هغه شانته د کردار هم وي، همغه شانته د کافرو جامه هم وي. نو بیا دا حرام ده داسې سفر کول. اگر که سړی ضرورت هم لري بیا به داسې سفر نه کوي. دې باندې سړی ځان باید دوی پوه کړي. نو زموږ وجې تاسې اکثره ځوانان نن سبا خوشي دي په میدان هوایي کې جای هم نسته، اکثره خوشي دي د دې دپاره چې کاناډا ته ورسېږي، امریکا ته ورسېږي، اروپا ته ورسېږي. نو ته جې چېرته، ته تېښته چېرته کوې؟ ایا ته د اسلامي نظام نه تښتي؟ تا ته دلته څه مشکل ده؟ د دوی له طرفه خو چاته مشکل هم هغو ته عفو اعلان شوی، عمومي عفو، هغو ته هم مشکل نشته، خو بیا هم د ما افغانۍ ورور بیا هم روان ده. څه حالت په دې میدان هوایي کې تېر سول، دا خو تاریخ لیکي. ټوله دنیا ما او تا ته ګوري چې په کوم حالت باندې ما او تا هلته یو، په کوم څومره ذلت باندې هلته خلک ورځي، څومره په ذلت باندې د ما او د تا میندې او خویندې هلته ذلیله کېږي. تاسې وینئ. نو داسې کول نه دي په کار. مسلمان وروره دا د تا ملک ده، خصوصا ځوان، دې سره به تا همکاري کوې. ته چې خارج ته لاړ شي دلته بیا ته څه نشي کولی، دا به ته جوړې. د دې هېواد په تا باندې حق ده، دلته به ته لاس ورکې، دلته به ته دا هېواد آبادوې، د دې هېواد نه به ته تېښته نه کوې او په دغه نظام باندې به ته خوشحاله کېږي. نو کوشش وکړئ بغیر د ضرورت نه خارجي هېوادونو ته باید وی سړی لاړ نه شي. نو دغه موجوده حالات ته په دې حالاتو کې احتیاط کول پکار دي. مسلمانانو ته پکار ده چې د دښمنانو د میډیا نه د هغو د تبلیغاتو نه متاثره نه شي. انشاءالله خدای پاک به نورم امن راولي، الله به نظام هم برابر کړي، هر څه به برابر شي، هر حقدار ته به انشاءالله حق هم ورکول کېږي. د ما او د تا داسې حالتو د دې نه مخکې چې په جومات کې د ما او د تا ګوره یو شی نستی ساتل کېدی، د جومات نه هم غلا کېده. دا خلاصه چې د باندې د سړی ګرځېدی سوی، اوس د باندې ته وګرځه، که د شپې ګرځي هم تا ته څوک بد نشي کتلی. نو انشاءالله ظلم او فساد او چور او چوپال دا هر څه به که خدای کولو د دې په برکت سره ختمیږي. نو خصوصا ځوانانو ته زه دا وایم، دا غږ ورباندې کوم چې وځوانه خپل ځان مه ذلیله کوه، بغیر د ضرورت نه ته خارج کې څه کوې؟ یو خو ما حکم هم درته بیان که نه ته وږی، نه په تا باندې ظلم کېږي او بیا هم ته ځې او ځې په دې په نیت باندې هلته زه تابعیت واخلم د هغو جسم. نو که په دې نیت باندې ځې دا د تا سفر هم حرام ده. او دا شانته د دې نور شرایط هم شته، که سړی هلته لاړ شي په دې شرط باندې به ځي چې خپل ځان او دین به ساتي، خپل فکر به ساتي، خپل تمدن به ساتي، خپل فرهنګ او عقیده به ساتي. او دا شانته د داسې خلکو سره به کاروبار نه کوي چې هغه په حرامو باندې اخته وي. په داسې هوټل کې به ته مزدوري نه کوي چې هغه شراب خرڅوي، هغه مثلا د خنزیر غوښه خرڅوي. په داسې کمپنۍ کې به ته هلته مزدوري نه کوي چې هغه د مسلمانانو په خلاف باندې اسلحه جوړوي، ځکه په دې کې ته هم راځي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دا ټولو شرایطو ته به د تا فکر وي، بیا هغه د ضرورت په وخت کې سړی خارج که سفر کولی شي. نو موجوده حالاتو کې پکار ده چې سړی یووالي ته او اتحاد ته دې ته ترجیح ورکړي، مسلمان ورور سره متفق سي او د دوی ملاتړ وکړي او خارجي سفر نه ډډه وکړي. انشاءالله ټول کارونه به خدای پاک برابر کړي. خارج ته تګ ده، دې باندې باید هر مسلمان ځان پوه کړي. موږ تاسو په دغه لنډو ورځو کې ولیدل په میدان هوایي کې څه حالت ده. هر ځوان چې ویني ضرورت یې هم نه وي بیا منډه کوي، د کور نه وځي او بس دې ځان ورسوي یا کاناډا ته یا اروپا ته یا امریکا ته یا بل غربي ملک ته یا کفري ملک ته. ګورئ په دې باندې ځان پوه کړي، دا مسله ده. داسې نه چې ځان ګناهګار کوي. خارج ته تګ کول، کفري هېوادونو ته تګ کول د دې ډېر عوامل وي. زموږ د تاسو په ملک کې هغه عوامل کم دي خو نورو ملکونو کې زیات وي. مثلا
بعضې خلک د دې وجې نه ځي چې امن نه وي په ملک یې په خپل ملک یا یو عامل دا وي بعضې خلک د دې وجې نه ځي چې په خپل ملک یې سیاسي فساد وي په سیاسي فساد کې ککړ سوی وي د دې وجې نه تګ کوي تېښته کوي بعضې خلک د دې وجې نه ځي چې د ده ته دغه د ژوند تېرولو اسباب نه وي برابر دا دلته ګټه نشي کولی د دې په خاطر باندې دی خارج هېواد ته ځي بعضې د دې دپاره ځي چې دی په دغه د مسلمانانو په ملک یو قسم بندي وي دی غواړي چې ازادي پیدا کړي اکثر هم داسې وي ده ته فکري ازادي میلاو شي جنسي ازادي مرته میلاو شي د دې په خاطر باندې دی د مسلمانانو ملک پرېږدي او تېښته کوي فرار کوي او دا شانته بعضې د دې د وجې نه ځي چې ده ته استعداد هم خدای پاک ورکړی وي ده تعلیم هم کړی وي تحصیل هر څه یې کړی وي خو کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي ده ته وظیفه نه میلاویږي نو د دې په خاطر باندې دی خپل ملک پرېږدي او تېښته کوي او فرار کوي مختلف وجوهات دي دا کفري هیوادونو ته کوم سفر کول چې دي دا ګټې هم لري ضررونه هم لري خو ضرر یې د ګټې په مقابل کې ډېر زیات ده ګټه به یې څه وي 2 روپۍ به سړی پیدا کړي دا یې ګټه ده دویمه ګټه یې دا ده چې هلته به دی د مشکلاتو نه بچ وي د قتل او د اختطاف او د غارت د دې شیانو نه بچ وي او دا شانته د سیاسي فشارونو د دې شیانو نه به هم دی بچ وي او دا شانته دی به لږ ازاده زندګي وکړي زړه چې څه غواړي همغه به وکړي دغه یې ګټه ده دا یې منافع دي خو دا منافع ټول مادي منافع دي او بل طرف ته د دې چې کوم ضررونه دي هغه داسې ضررونه دي چې د سړي آخرت ورسره بربادېږي د سړي آخرت ته تاوان کوي نو هغه مسلمان به څومره عجیب مسلمان یو چې دی د دنیا ګټه غواړي او آخرت ضرر هغه په مقابل کې هغه ته د دې فکر نه وي او صرف مادیاتو دی تابع وي او د دنیا منافع غواړي داسې کلم نه